د افغانستان راتلونکي او د یوې سختې خطرناکې جګړې خبرداری. رحمت الله نبیل د دغې جګړې په اړه تازه څه ویلي دي، نور جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل خبرداری ورکړي چې داعش ډله به زر د طالبانو له منځه خپل بیرغ پورته او یوه ډېره ویجاړونکې جګړه به پیل کړي. رحمت الله نبیل پر خپله ټویټر پاڼه په کندوز او کندهار ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو بریدونه غندلي او ویلي دي چې طالبان نور د روانې جګړې مالکان نه دي او سوله هم د دوی په واک کې نه ده. د ملي امنیت د دغه پخواني رئیس په خبره طالبانو ته د فتح کاذب غرور د دې لپاره ورکړل شوی چې په افغانستان کې د وژلو، ویجاړۍ او بالاخره د هیواد د ټوټې ټوټې کولو د وسیلې په توګه استفاده ورڅخه وشي. رحمت الله نبیل زیاتوي چې د اوسني وضعیت د دوام په صورت کې به له ډېرو سیمو داعش وسلوال له هغو وسلو، وسایطو او تجهیزاتو څخه په استفادې چې د طالب په جامه کې ترلاسه کړي خپل تور بیرغونه پورته او د یوې کور ورانونکې جګړې لپاره به لاس په کار شي. طالبانو د رحمت الله نبیل دې خبرداري ته کوم غبرګون تر اوسه نه دی ښودلی. د طالبانو چارواکي ظاهرا د داعش ډلې ګواښ ته د یو مزاحمت په سترګه ګوري. ویل کېږي چې د دغې ډلې سخت په ویره کې دي او ان خپلو لیکو ته د نفوذ ویره لري. طالبانو په وروستیو کې د خپلو لیکو د تصفیې لپاره څو کمیسیونونه هم ټاکلي چې لیک یې له نامطلوبو کسانو څخه پاکې کړي. په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو بېسارې پراختیا د متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان سیمه ییز ګاونډیان او د طالبانو نږدې ملاتړي لکه روسیه هم سخت اندېښمن کړي دي. د روسیې بهرنی چارو وزارت په روانه اونۍ کې د افغانستان د وضعیت په اړه د طالبانو په ګډون یوه غونډه بللې ده څو د داعش ډلې د فعالیتونو او نورو موضوعاتو په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.